قندهار اولین ولایت کشور خواهد بود که در آینده نزدیک تحت نظارت WHO و GMP تولید دارو را آغاز میکند. ایسنوپارما یک کارخانه تولیدی 50 میلیونی در قندهار با مشارکت 70 سرمایه‌گذار قرار است به زودی فعالیت خود را آغاز کند. مقامات این کارخانه میگویند که با کمک صدها کارگر میتواند روزانه 2 میلیون تابلت، 1 میلیون کپسول و 1 لک بوتل شربت را تولید کند. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شیفت کې 800 کسان پر کار کیږي او دا په یو شیفت کې موږ 2 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او 1 لک بوتل تولید لرو. د زموږ کپاسټي د تولید دغونده ده، یعنی موږ کولای سو ان شاء الله چې د افغانستان هغه ضرورت چې په یو اساس وخت کې د افغانستان ضرورت موږ د افغانستان ضرورتو ته تر یو حد پورې لاسرسی لرو. این اولین اما بزرگترین سرمایه‌گذاری سهمی در قندهار هستند. سرمایه‌گذاران دوا در قندهار میگویند که اگر دولت همکاری‌های خود را افزایش دهند، شانس بیشتر برای این گونه سرمایه‌گذاری وجود دارد. حکومت دا کولای شي چې اول په صنعت کې انرژي ډېره مهمه ده او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا کړي او د صنعت لپاره دغه شیان ډېر مهم دي. د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د صنعت لپاره یو بیلګه، یو ښه طرحه، یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړتیا لپاره، د صنعت د حمایت لپاره، ترڅو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمینه برابر شي او ملک خودکفا شي. مقامات اتاق تجارت و صنایع قندهار نیز میگویند که تسهیلات کمتر نسبت به سایر کشورها برای سرمایه‌گذاران در داخل کشور وجود دارد، اما میگویند که نظریات خود را در مورد چگونگی حل مشکلات تاجران و سرمایه‌گذاران با حکومت در میان گذاشتند. ډیر سرمایه‌داران سرمایه انتقالي هغه ترکیه ته ځي. که درته وایم چې دا زموږ همسایه ممالک سره د دغه شوروي د جمهوریتو ټوله دوی ته وایي چې تاسې راسئ، موږ هر څه چې تاسې وایاست موږ تاسې سره هغه کوو. ولې باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنی دی یا پخوانی دی باید دا خلک په هر صورت ونازوي او هغو ته سهولتونه برابر کړي او هغو ته امتیازات ورکړي. در حال حاضر داروها از پاکستان، ایران، هند، چین و تعداد دیگر از کشورهای آسیایی و اروپایی به افغانستان وارد می شود که نسبت به داروهای داخلی افغانستان قیمت بالاتر دارند.